د اذان نیوز محترمو لیدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې روغ او جوړ به اوسئ. د پاکستان حکومت یو ځل بیا له پاکستانی طالبانو سره دوکه وکړه. د پاکستان د پوځ لوی درسیز قمر باجوه وایي چې له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې خبرې ناکامې شوې دي. باجوه وایي چې له ټي ټي پي سره د خبرو تر ناکامېدو وروسته د پاکستان پوځ په بلوچستان او پښتونخوا کې د دې ډلې سره د جګړې لپاره چمتووالی نیسي او په خبره د پوځ لخوا د ترهګرۍ سره مبارزه به جریان ولري. د باجوه څرګندونې داسې مهال دي چې په تیره یوه میاشت کې د تحریک طالبان پاکستان 3 لوړپوړي غړي چې افغانستان ته د سولې خبرو لپاره راغلي وو په دې هیواد کې په مرموزه توګه وژل شوي دي. پاکستان له دې مخکې هم څو ځلې له پاکستانی طالبانو سره خبرې کړې دي، خو هر ځل یې له طالبانو سره دوکه کړې ده او د هغوی مشران یې په شهادت رسولي دي. دا ځل هم پاکستان د تحریک طالبان پاکستان مشران افغانستان ته د سولې خبرو لپاره راغلي وو، خو د سولې خبرو تر ختمېدو وروسته یې په ډېر مرموزه او چلناکه توګه د دغه تحریک 3 مشران په نښه او له منځه یوړل. څو ورځې وړاندې د حاجي خلیل حقانی دغه انځور په ټولنیزو رسنیو کې نشر شوی و او دا یو نمایشي کار بللی و. حاجي خلیل حقانی چې د سیلاب ځپلو لپاره د مرستې لپاره سیمې ته تللی و، هلته چا ترې دغه یو انځور د موټر د ټیله کولو په وخت کې ایستلی و. کله چې دغه عکس په ټولنیزو رسنیو کې نشر شو، ټولو کمپنیشتو د نمایش په توګه یاد کړه او وویل چې دا یوازې یو نمایش ده او حاجي صاحب خلیل حقانی ته یې ډېر سپک الفاظ وکارول، سره له دې چې هغه یو سپین ږیری ده. خو دوی په دې پوه نه وو چې د اسلامي امارت مشران نه د لایکونو شوقیان دي، نه د نمایش شوقیان دي، نه هم ټویټر لري، نه فیسبوک لري او نه هم په زیاته توګه دا شیان استعمالوي او حتی کېدای شي بیخي حاجي خلیل حقانی بیخي دا شیان استعمال هم نه کړي. خو دوی یوازې دا مشوره کړې چې دا د یو نمایش په توګه دا یو عکس ایستلی ده او یوازې په موټر لاس ایښی ده. خو اوس یې ویډیو لاسته راغله. په دغه ویډیو کې چې حاجي خلیل حقانی په دې پوه هم نه ده چې له مانه ویډیو کېږي. تاسو په دې ویډیو کې وګورئ چې د کمیونیسټو خبره هره خبره څومره منفي، ضد او تبعیض څخه ډکه خبره کوي. که چیرې یو انسان اخلاقي جرأت ولري او هغه کې واقعا دا وجدان موجود وي، نو هغه به هیڅ کله په بل چا پسې د دروغو ویډیوګانې جوړ نه کړي، په هغه به تهمت ونه تړي. دا د جمهوریت وخت نه ده چې یو بندر به 4 ځلې 5 ځلې به یو پروژه افتتاح کېدله. لنډ مثال د کمال خان د بند پروژه ده. مخکې له دې نه چې پروژه تکمیل شي د پروژې اساسي کارونه پاتې وو، یوازې د نمایش او ځان ښودنې لپاره دغه پروژه افتتاح شوه. همداسې د شاوروس بند په هغه وخت کې جوړ شوی، تر 1 کال نه ده تیر شوی، خو سیمټ یې اوس د دوړېدلو په حال کې دي. نو هیله ده چې لومړی حقیقت درک شي، حقیقت ولټول شي او له هغې څخه وروسته په اړوند خبرې وشي. مخکې له دې چې مسله نه وي روښانه شوي، په یو چا باندې غلط ګمان کول لا سمه خبره نه ده. خبرونو ته راګرځو. په امنیت شورا کې د چین دایمي استازي جانګ جون ویلي چې هیواد یې غواړي د 14 طالب چارواکو په سفر د بندیز معافیت وغځول شي. نوموړي ویل چې دا مهال د افغانستان له چارواکو سره ډیالوګ او خبرې اترو ته اړتیا شته، ځکه دغه هیواد یو ډېر حساس حالات کې قرار لري. نوموړي زیاته کړې چې افغانستان کې سیاسي، اقتصادي او بشري برخو کې پرمختګ او جدي اقداماتو ته ضرورت شته. نوموړي په طالبانو غږ کوي ترڅو دغو برخو کې خپلې هڅې ډېرې کړي. په قطر کې د افغانستان اسلامي امارت د سیاسي دفتر رئیس او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی ښاغلی سهیل شاهین وایي چې اسلامي امارت د نجونو د زده کړو او کار له حقوقو سره مخالف نه ده. نوموړي زیاته کړې موږ هیڅ کله د نجونو د تعلیم سره د مخالفت خبره نه ده کړې. دا د ټولو یو نړیوال حق دی. د همګړۍ لومړنیو ښوونځیو کې په میلیونونو نجونې زده کړې کوي. ښځې د پوهنې، لوړو زده کړو، روغتیا، کورنیو چارو او ځینو نورو ادارو کې په کار بوختې دي. د اسلامي ارزښتونو په رڼا کې په دې برخه کې لا ډېر کار ته اړتیا ده. هاخوا
په هیواد کې د وروستیو بارانونو له امله په لغمان او ننګرهار ولایت کې سیلاوونه راوتلي دي. د دغه سیلاوونو له امله ګڼ شمېر هیوادوالو ته ځاني او مالي زیانونه اوښتل شوي دي. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي چې له اړمنو کسانو سره یې پر وخت مرسته کړې ده او 321 تنه یې د الوتکو پر مټ د سیلاو له منځه راویستلي دي. د هیواد په 8 ولایتونو کې لویې پروژې پلي کېږي. د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې سازمان وایي چې د افغانستان په 8 ولایتونو کې یو شمېر سترې پروژې پلي کړي دي. یا د ادارې یو اعلامیې په خپرولو سره ویلي د دې پروژې لپاره د امریکا 80 میلیونه ډالر بشري مرستې ځانګړې شوي. د اعلامیې له مخې دغه پروژې به په پروان، نورستان، بدخشان، جوزجان، پکتیکا، دایکنډي او غور ولایتونو کې د خلکو د اقتصادي وضعیت د ښه والي په هدف پلي شي. د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې سازمان زیاته کړه چې دغه پروژو تطبیق به د یادو ولایتونو د خلکو په ژوند مثبت اغیزه وکړي.